د شپې کوم ساعت د خوب لپاره تر ټولو غوره دی؟ د ورځې خوب د بدن د سستۍ، د خولې بدبوي او د رنګ د ژیړوالي او خاصف کېدو لامل ګرځي. غوره ده د روغتیا د ساتنې لپاره تر دې ډډه وشي. طلایي ساعت د خوب لپاره د شپې له 10 تر 2 بجو پورې وخت دی. ښه ده چې دا وخت له لاسه ورنکړل شي. د سنتي طب یو پوه وایي هر کس باید اوبه د تندې د لرېوالي په اندازه وڅښي او له حده ډېر مصرف څخه یې باید ډډه وکړي، ځکه چې له اندازې ډېرې اوبه د پړسوب او د بدن د رطوبت چاغوالي او د مفاصلو د ناروغیو لامل ګرځي. دی زیاتوي د روغتیا د ساتلو لپاره تر هغو مو چې د لوږې احساس نه وي کړی ډوډۍ مه خورئ. وړاندې وایي مصنوعي خواږه او بوره باید مصرف نشي او پر ځای کیلې، توت او کشمش وخوړل شي. د ډوډۍ خوړلو وختونه باید هیڅ پرې نه ږدئ، له خوړلو سره مایعات ونسکئ. نوموړی وایي باید مخکې له مړښت له ډوډۍ لاس ونیسئ او خواړه ښه وژوئ. د مستو سره یو ځای یې مه خورئ، ځکه د وخت په تېرېدو د معدې ناسمې کړنې سبب ګرځي. مستې په جلا وختونو کې د نانا سره خورئ. همدارنګه هغه کسان چې د مخکې وخت خوړل شویو خوړو په معده کې احساس کوي ډوډۍ دې نه خوري تر څو رښتینې لوږه رامنځته نه شي. همدارنګه د ډېرو سړو او ډېرو ګرمو مایعاتو له څښلو باید ډډه وشي. نوموړی په پای کې وایي ماښامنۍ باید د شپې په پیل کې وخوړل شي او هره ورځ حداقل 10 ژورې ساګانې واخلئ. همدارنګه د نیم ساعت لپاره پلي تګ وکړئ او له میوې سره اوبه یو ځای مسکئ. د تل لپاره له سبو ګټه اخیستلو ډډه وکړئ، ځکه بدن مو د غوښې او شته موادو ته هم اړتیا لري.